ګران افغانانو سلامونه او ښې چارې د تاسو توجه ډېرې یو اساسي او مهمه موضوع ته دراړوم. د یوې اونۍ نه را په دې خوا یو مشخصه ډله د کوزي پښتونخوا د پښتنو څخه راپورته سوې ده او کوښښ کوي چې تاجکانو ته د دروغو تاریخ جوړ کړي او ډېر وحشتناکه توګه باندې پښتنو باندې ټاپې وایي چې دا پښتانه متعصبه دي او د تاجکانو د پارسي ژبې تعریفونه کوي. زه به یو لنډن څو کلیپونه تاسو ته کېدم. دا خلک چې دي یو دم راپورته شول په ټویټر کې، په فیسبوک کې، په یوټیوب کې، په ټیک ټاک کې، حتی د تلویزیونو په سطح راپورته شوي دي. د دوی لیکوالان، د دوی هغه کم څېړونکي چې دي او بالاخره د دوی هغه ټولنیز فعالان. وګورئ دا خبرې ما شروع کړې او بلکې د تاجک ته لټون مبارک په تکل چیزوں زیادہ شفتا فارسی بنےگا انہا پشتو بےگا اور آلی انہا بس شوق شدہ کہ ماں فارسی یاد بھی دے ماں کوشش میں کریں کہ انہا پس منگ خپلا ترکو تاجکو مسلمانان کړي کی کبھی بوشے پښتون آیا ډاکټر صاحب دغه ډاکټر نفیسو صاحبزاده او یو څو د نور پاکستانیان دلته چې نور ناست دي، دوی خو شپه ورځ وس پارسي نه دفاع کوي، تاجک نه دفاع کوي. تاجکان لکه بشیری شیوا او فروتن او دا خلکې راپورته خو خیر باندې خبرې مه کوئ. نو ډاکټر صاحب نفیس خو درانه دی، دا خو د احمدشاه یو شی چې تاسو ته وایم چې هر ډاکومنټري، هر کلپ، هر وینا چې د محترمو تاجکانو په تاریخ باندې جوړیږي یا ویل کیږي ټول بې بنسټه دي. ځکه که دوی واقعا بنسټ لرلو دوی به د کتاب ادرس راکړی وای، دوی به منبع او سورس اچولی وای چې په دغه کتاب اساس باندې تاجکانو دلته اوسېدلي دي، تاجکان وزیران درلودل، تاجکان قوم و. یو دانه نسخه چې 300 کاله عمر ولري تاجکان یې نه لري. خو دوی راپورته شوي دي، کوشش کوي دوی ته تاریخ جوړ کړي او د دوی اعتماد ترلاسه کړي. یو شی زه تاسو ته وایم، باور په خدای وکړه پروژه روانه ده. ثاني احمدشاه مسعود به درته روزي، ثاني برهان الدین رباني به درته روزي، ثاني شورای نظار، ثاني حزب جمعیت او شمالي ټرواله به درته جوړوي. لکه احمدشاه مسعود ته چې دوی صلاح ورکړه او بالاخره ټریننګ ورکړه او حمایه کولې، عین شکل نورې ډلې به جوړېږي. په کوزي پښتونخوا کې به د احمدشاه مسعود په څېر مسلح کېږي، ټریننګ کېږي، حمایه کېږي او بالاخره افغانستان ته به رالیږل کېږي. زموږ پلونه، پلچکونه، برق او بالاخره هر څه چې لرو دا به د منځه وړي. یو شی مهم نه چې هر قوي حکومت چې په افغانستان کې جوړ شوی ده د پاکستان له خوا نه ورته ډالو ټپلې جوړې شوي دي، مسله شوي دي، رالیږل شوي دي. که تاسو تاریخ وګورئ، د امان الله خان نه شروع چې د انګلیس په واسطه ورته حبیب الله کلکاني وروزو، عین شکل داود خان باندې لومړنۍ کودتا احمدشاه مسعود وکړه او د چا په زور وکړه؟ د همدې پاکستانیانو په زور وکړه. عین شکل ډاکټر صاحب نجیب الله حکومت ډېره قوي اردوی لرودله، همدې پاکستانیانو او همدې د کوزي پښتونخوا یو تعداد پښتنو هغه سړی وروزو او بالاخره د نجیب سرنوشت نه وکته او بالاخره هغه ټانکونه او تیارې ټولې پاکستان ته ولاړې. همدغه جمهوریت کې فعالیت کوو. اوس بیا دوی راپورته شوي دي، اوس بیا دوی کوښښ کوي چې وروره ګوله کورمنځي او خپلمنځي جګړې وسي او موږ او تاسې د یو بل وینې وڅکو او خپل ځان ته بیا دوی څه غواړي؟ عدم تشدد. موږ ته تشدد غواړي، خپل ځان ته عدم تشدد غواړي او دا په داسې حال کې ده چې عدم تشدد د اسلام خلاف خبره ده. دا به زه په لایف کې راځم، ټول ملایان بیا راوله. عدم تشدد د اسلام خلاف هم ده، د پښتونولۍ خلاف هم ده، د انسانیت خلاف هم ده. هلته وروره په ناموس باندې خلک تجاوزونه کوي، دا وایي زه عدم تشدد کوم. دلته جهاد باید وکړي، دفاع باید د خپل ناموس نه وکړي، خپل خاوره باید دفاع وکړي. په ده باندې بیا غږیږو اوبېدو نه غواړم چې اوږده کړمه. توجه وکړئ، متوجه اوسئ، متوجه اوسئ. لکه زموږ نکونه چې وغولېدل بیا ونه غولېږئ.